سلام، له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د آلمان دفاع وزیر خبرداری ورکړې که چیرې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دغه هیواد به د طالبانو لاسته پرېوځي. انګریډ کارمپ کارنبور تېره ورځ په یوې ناسته کې ویلي که پرته له ضمانته بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي دغه هیواد بیرته شاتګ وکړي. آلمان په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې شاوخوا 1400 سرتیري لري. له دې سره سم ناټو وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتنې په اړه هیڅ بحث نه دی شوی. د دغه تړون یو مهم قماندان جنرال تاد ولټرز ویلي امریکا او ناټو ژمنه ده او په افغانستان کې ماموریت لا هم پر خپل ځای دی. نوموړی سره له دې چې د افغان سولې بهیر له ستونزو ډک بولي، خو زیاتوي د افغانستان د ولسمشر ټاکنو له نارانږدې کېدو سره سم د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو لپاره ناټو له افغان ځواکونو ملاتړ ته ډېر پام اړولی دی. د امریکا ولسمشر وایي طالبان پوهیږي چې په کابل کې د 10 ورځې مخکې ځانمرګی موټر بم برید یې لویه تېروتنه وه. په هغه برید کې 10 افغانان، یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري ووژل شول او ورسره جوخت ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره خبرې ودرولې. ښاغلي ټرمپ په یو تازه ټویټ کې لیکلي په کابل کې د طالبانو وروستی ځانمرګی برید لویه تېروتنه وه او په وینا یاده ډله اوس د بیرته سمولو پر لارو چارو یې نه پوهیږي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې په مسکو کې په ادعا کړې چې لا هم غواړي د افغانستان لانجه د خبرو له لارې هواره شي. په ورته وخت کې طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته د بیا فعالیت اجازه ورکړه. د دغه کمیټې فعالیتونه چې د جګړې له ډګره د جسدونو او ټپیانو لیږد، له جنګي اسیرانو سره د کورنیو لیدنه او یا هم د اړیکو برابرولو په ګډون نورې بشرپالې کړنې پکې شاملې دي 15 میاشتې مخکې درول شوې وې. طالبانو په یوې خبرپاڼه کې ویلي د قطر په دوحې ښار کې د طالبانو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مسؤلینو ترمنځ تر پرله پسې خبرو وروسته دغه بنسټ ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې ده. 9 طالبان په فاریاب کې په یو هوایي برید کې ووژل شول او 12 نورې ټپیان دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د ګرځیوان ولسوالۍ په درشاخ سیمه کې د دوی په یو روزنیز مرکز کې په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې یو پاکستانی روزونکی هم شامل دی. او د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د زیمبابوې پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې بریا ټولو هیوادوالو ته مبارکي ویل ده. افغان کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ د 20 اوریزو 3 اړخیزو سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له زیمبابوې د 28 منډو په توپیر وګټله. ټاکل شوې افغانستان خپله دویمه لوبه نن مازدیګر له کوربه هیواد بنګلادیش سره ترسره کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.